د امن اجرې د امن جماعتونه د امن ځایونه چا ړنګ کړل په وزیرستان کې؟ دهشتګردو دهشتګرد څوک وي؟ دهشتګرد چا معلوم کړي؟ څنګه وزیرستان چې بمبار شو وزیرستان دهشتګرد چا معلوم کړي؟ وزیرستان چې بمبار شو چا وزیرستان بمبار کړو؟ نو هغه دوی و چې د موږ چیرته ورځو والله علم چې دا څه کیسه موږ وزیرستان نه زب ټول مرم نه جنرال صاحب د کوم د چویل کنه چې دغه مسافر وي په کې زموږ څو کلیوالان دي تر اوسه ورک شوي دي او نو موږ دعاګانې ورته کوي چې خدای تعالی د روح کور ته رانولي. ولې او بس زموږ کورونه ړنګ کړي دي، زموږ جماعت زموږ مدرسې شهیدانې کړي دي. نو هیڅ کله د پاکستان فوج دا مرتدین دي، د منحس دي، د دغه په اړه باندې هر مسلمان، هر پښتون، هر افغان، هر انسان هر ملک کمزوري او داخلي اختلافي کنه خو نه داخلي نه دی ځکه مو یا چې په غټه غ باندې چې کنه په غټه سطح باندې د مسلمانانو کې واحد داسې ملک دی چې نور هغه پر غونډي کاربان دي کدا نور دي کنه یو هغه شته چې اسرائیل مسلمانان چې د مملکت ته یا د فوج دی کنه چې اب خپل کته باندې بریټ کوي لکه د دلال مسجد و چې د مسلمانانو په نامه باندې د پاکستان فوج ړنګ کو په وزیرستان چې کوم علما وو د پاکستان په نامه باندې فوج زه تاسو یو خبره کوم شخصي اوس لګا پرویز مشرف او غلطي بنشي یو کس په غلطي باندې خټول مکت نشي کولای کنه د وزیرستان یو کس وو یا د وزیرستان یو جماعت مدرسه و د وزیرستان یو پیغلوا یو مدارس وو د بجوړ د سوات د مومند د اپریدي د اورګزي د خلک ته معلوم وي چې چا په دغه خاوره کې په شهادت ورسول اورا دا باس بد لکه ټیم غوړي کنه او ماستر نه ټیم نه غوړي ګوره هر ځای کې چې تاسو ناسته وړه کوي او د دین او د اسلام خبره کوي کنه نور د خپل دین خپ جرأت سره خلکو ته معرفي کوي به منتوب مکوي چې کلم په افغانستان کې د جهاد خبرې کولې د وزیرستان د خاورې نم پوښ ځوانان ورلېجل اوس د وزیرستان په خاوره کې د استاسو باندې مفتیان باید په وزیرستان کې د وزیرستان د کونډې یتیمانو پښتنه